د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو سلام مینا او احترامات می قبول کړئ درنو دوستانو په بډابیره کې چې کومه افسوسناک واقعه شوی و د هغې ټول حقیقت مخې ته راغلی دی دغه جینۍ چې په ډیر بې دردۍ سره وژل شوې ده او خپل اوښې وژلې ده او په دې وجه وژلې چې دوی د دغه جینۍ رشته د خپل بل رور دپاره غوښتله خو سخر ویل چې ما د خپلې لور علم ته کتل چې تر څو دا علم پوره کړي هغې نه پس به زه د دې رشته ورکوم خو دغه ظالمانو صبر ونه کړی شو او دغه عالمه جینۍ په بې دردۍ سره ووژله چې عمر یې الا 30 کاله و قدرمنو دا واقعیات چې د پښتنو په سیمه باندې ډیر زیات شوي دي د دې لویه وجه دا ده چې دا جاهلیت دی او د علم کمی دی د دغه جینۍ په باره کې ویل کېږي چې په خپل کلي کې په خپل کور کې به هم د کلي ښځو ته یو مدرسه چلوله هغوی به یې پویول هغوی ته به یې مونځ صحیح کولو او ورسره هغوی ته د سپارې سبقونه هم ښودل د دې نه علاوه دا مدرسې ته هم تلله او پلار یې وایي چې په علم کې تخصص کولو خو دغه ظالم چې دا په ډېر بې دردۍ سره وژلې صرف د دې لپاره چې خپل رور دپاره یې غوښتله او هغوی ورته انکار کړی و قدرمنو که وکتل شي نو زموږ په معاشره کې داسې واقعیات ډېر زیات شوي دي د دې یوه لویه وجه همدغه ده چې پښتانه صبر نه کوي او د ډز نه کار اخلي دا هلک چې د خپل رور دپاره یې ځان خوار کو اوس به ټول عمر په جیل کې پروت وي او بیا به وایي چې ما سره ظلم وشو نو آیا تا د دې رور ویلي و چې ته زما دپاره دغه جینۍ ووژنه دې ظالم انسان که دا سوچ کړی چې زما د رور د پاره رشتې ډېرې او د دې جینۍ د پاره هم رشتې ډېرې خینه یې وه خینه د خور په شانتي وي خو دې ظالم چې داسې کار وکړو نو ده ته سزا ورکول پکار دي